السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به د کرکټ د روانو لوبو په هکله او همداشان د ویسټ انډیز د لوبډلې په هکله مهم معلومات درته وړاندې کړو. ویډیو را سره تر پای وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشئ ګرانو لیدونکو. نړیوال جام ته د ورتګ لپاره د 10 هیوادونو ترمنځ لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. د دې لوبو لومړۍ مرحله یا هم ګروپي لوبې پای ته رسېدلې. اوس پکې د شپږو غوره لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره کیږي چې له دې شپږو لوبډلو څخه به دوه غوره لوبډلې له نورو هیوادونو سره یو ځای په نړیوال جام کې ګډون وکړي. تر دا مهال په دې لوبو کې ویسټ انډیز هغه لوبډله ده چې نشي کولی په راتلونکي نړیوال جام کې ګډون وکړي. د ویسټ انډیز لوبډله په دې غوراوي لوبو کې د سکاټلند او نیدرلند په وړاندې له ماتو خوړلو څخه وروسته له نړیوال جام څخه پاتې شوه. په روانو غوراوي سیالیو کې د زیمبابوې او سریلانکا لوبډلو کومه لوبه نه ده بایللې او تر دا مهال دوی دواړه مخکښې دي. د غوراوي یا هم کوالیفای راوند په دغو روانو لوبو کې نن هم دوه مهمې لوبډلې چې تر اوسه یې کومه ماته نه ده خوړلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د زیمبابوې لوبډله هغه لوبډله ده چې په روانو لوبو کې کومه ماته نه ده خوړلې. نن به د سریلانکا په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ګرانو لیدونکو دا وه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت.